که د هغه ولس غږ وکړي دا دغه خو څه کوي احتجاج خو څه کوي پرلت خو څه کوي دا د ډیورنډ نه منل یې کرښه دا دروازه به هم موږ د بیخ راوکاږو د بیخه به یوسو که موږ دا خبره په ډېر په غټ اواز سره کوو که دا نه منل یې کرښه د تګ راتګ لپاره د دې ولسونو پر مخ خلاصه نه شي موږ بیا هم چمتو یو موږ به دا وار کور په کور باندې د دې نامنلي کرښې د دې دروازې د بیخ کښلو کمپین روان کړو موږ و دې ته هم چمتو یو که کله ولس هم غږ وکړي کله هم ولس موږ سره ودرېدی موږ د خپلو سرونو د دې ولس دپاره تېر لکه برایم اخیستن چې یو وار بیا زما او د اویس خان ابدال په کور باندې چاپه ووهله سوه دومره سختې ورځې دي موږ ډېر د لوی امتحانه سره مخ کې یو حالانکې موږ په کورو باندې له دا 2 میاشتو موږ په کور باندې موجوده هم نه یو هر دویمه شپه زموږ په ماشومانو کې 40-50 کسان د انظامي خلک راځي ښکنځاوې کوي بدې ردې وایي زموږ دروازې ټکوي زموږ ماشومان ذهني ټارچر کوي اوس به بلا باغیان پیدا شي لږ صبر وکړه اوس به بلا باغیان پیدا شي خو لږ صبر وکړه د غلامۍ زنځیر مات سوی دی زه شور اورم سلامونه جوړ په خیر ټولو مینوالو ته لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د چمن روان د 10 میاشتو پرلت 2 ورځې مخکې و اختتام ته ورسېدی خو بل خواته د پرلت هغه سزاوي چاپې زموږ په کورونو تر اوسه پورې لا د هغسې دوام لري د دې 10 میاشتو څخه دلته په د پرلت ډیرو منتظمینو خبرې کړي دي چې پایارونه یوازې د غورځنګ په ملګرو نه دي سوي پر ډیرو خلکو سوي دي خو دغه چاپې تر اوسه پورې زموږ په کورونو روانې دي لکه برایم اخیستن چې یو وار بیا زما او د اویس خان ابدال په کور باندې چاپه ووهله سوه دومره سختې ورځې دي موږ ډېر د لوی امتحانه سره مخ کې یو حالانکې موږ په کورو باندې له دا 2 میاشتو موږ په کور باندې موجوده هم نه یو هر دویمه شپه زموږ په ماشومانو کې 40-50 کسان د انظامي خلک راځي ښکنځاوې کوي بدې ردې وایي زموږ دروازې ټکوي زموږ ماشومان ذهني ټارچر کوي زموږ د ګرفتار کولو لپاره موږ خو د دې کام خبره کړې ده اوس که یوې خواته پرلت ختم سوی دی او بلې خواته موږ د دې پرلت په اوله ورځ د غورځنګ له طرفه دا خبره کړې وه چې که فیصله د ریاست لخوا کیږي راځي نو هغه د ولس په منځ کې وشي نو چې د پردې تر شا یو فیصله وشي هغه فیصله د ولسه پټه وي نو په هغه کې بیا داسې مشکلات راځي لکه نن 2مه ورځ چې د پرلت ختم سولو ولس د تګ راتګ لپاره اوس هم هغسې د سره لمر ته ناست کلی نه شي نه تګ راتګ کولی شي نه خپل روزګار کولی شي موږ د دې دپاره چمتو یو که ولس ودرېږي او غږ وکړي پرلت څه کوي احتجاج لا څه کوي روډ بندول څه کوي د اف سی کلي مخ څه کوي چې ولس موږ سره ودرېږي دغه دروازه هم د نامنلې کرښه دروازه هم موږ د بیخو سره کاږو موږ و دې ته چمتو یو موږ ورته تیار یو دا زموږ ولس دی موږ په دې ولس باندې زړه خوږېږي موږ په دې ولس باندې زړه دردېږي ځکه زموږ د دې کامه سره دا ولې روان دي څو در څو پورې روان دي او بیا بل طرف ته چې پر موږ باندې کومې چاپې روانې دي نو یو اړخ ته خو پرلت ختم سولو نو دا زموږ پیارونه زموږ کیسونه ولې ختم نه سو دغه چاپې ولې پر موږ باندې لا روانې دي دا ولسونه زموږ د غورځنګ سره ودرېږي اوس هم ولس د دې فیصلې څخه مطمئنه نه دی نن 2مه ورځ ده هم هغسې ولسونه په نامنلې کرښه باندې نه سي اوښتلی نه راوښتلی شي نه دوی خپل تګ و راتګ کولی شي نه د پخوا په شان دوی خپل روزګار کولی شي بیا پر پرلت باندې چې کوم ایپایارونه کاټ سوي دي دا خو یوازې د غورځنګ ملګري په دې پیارو کې نه دي نانومیټ نه خالي د دوی نمونه پکښې دي دغه چاپې ولې یوازې زموږ په کورو باندې وله کېږي دغه 10 میاشتې کېږي دا زموږ په کورو دغه چاپې دي دغه نیول دي دغه ترټل دي حالانکې موږ په کور موجوده هم نه یو دغه 2 میاشتې کېږي موږ په کور موجوده نه یو هره 2مه شپه پر موږ ماشومان ژاړي دا انظامي خلک راځي زموږ بچیان ته ښکنځاوې کوي دروازې پر ماتوي پر کورو باندې رااوړي بل اړخ ته دا یو پیغام تاسو درکوو چې پر 11 اکتوبر د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا یوه لویه فیصله د پښتون قامي عدالت په نامه باندې به د مشر منظور احمد پښتون تر امر لاندې ورسره به د پښتون افغان ملت مختلف مشران هم هلته موجود وي مختلف قبیلې قامونه تنظیمونه ګوندونه فعالان دا ټول به هلته موجود وي یو لویه فیصله کیږي نو د دې فیصلې د ناکامولو دپاره ریاست به له دې وروسته نورې هم مختلف حربي استعمال کړي مختلف ګرفتاریانې به وکړي مختلف کیسونه به جوړ کړي مختلف رکاوټونه به جوړ کړي
نو د دې د بلنې دپاره هم ټول پښتون افغان ملت باندې غږ کوم چې د 11 اکتوبر د دغه پښتون قامي عدالت د دې لوی جرګې د دې لوی احمدشاهي فیصلې لپاره تاسو کمپین وکړئ، په دغه کې زموږ سره برخه واخلئ او ټول به په دغه کې سره راغونډېږو، مشر به په دې کې یو احمدشاهي لویه فیصله کوي.